آیا پلار دې په دې پخلو مړه کړو چې مطلب او مقصد یې نه کنه زده هم راله نه راځي چې مطلب یې وي رانه بیا تاویږي مور ته خبر شوی وم چې دا مې تر ټول تر روټۍ پیدا وګوره مونږ یې په صابون باندې وختي شنه کړل هغې له چرګان راځي وایي همداسې کړه بابا مې ځکه چرګان راوړلو په پیاز راله سترګې اوښتې بوټ لري سترګې وایي نو دا خو د کور خلک دي خو څه بینډۍ یا ساګ بیا راوړو که نه دونه تاوان ته او ګلس ته څه حاجت ووه پته نه شي څه خواږې یې ورکړي څه تعویضونه معویضونه یې پرې کړي دي هغې اوس هم ناست دی وګوره یو بل کې خولې ورکړي دي مونږ پسې لګیا وو تم په ارام کښېنه داسې په مینه محبت سره لګې کوله خو چې پخلی کوم که نه نو رانږدې کېږي قدرې م راته نه مې مور څه وکړمه اوس یې نه کوم بیا مې پلار بړانګ راویستي چغې راویستي بړانګ یې راویستي نه وایا خلکو کره ورشه ګیسونه دي او موږ یې په اورونو زارې شنې کړې مور دا خو شو دا ټماټر واچوه مړه خو مې وایي که نه دا ټینالي بیا راځي دا زوړ انګریز ناستې دي بیا سلاګانې ملاګانې کوي ټول یې کلر هم ورکړی دې تر په دې عمر باندې دا ښه ښایي ته خو کښېنه چې هغې ته مخامخ شي که نه بیا د نه زه ایر یم زه د دشمن یم او ته هم زما په ښه راځې نه وایي ولې نه مور په ښه دې راځم بېغمه اوسه الله مې کړي یو ځل قدم کېږي که نه سر به پې د لو ګرځو وایم لورې زما په نقش قدم ګرځه انشاءالله کامیاب یم چې زه ته څه خونې کوم حقه شمه کې دا زوی به دې دا به ته دې غاړه راړې ښه یاره ګورې شیرعلمه یو خبره ده کومه بېنډۍ د کمال پخ کړي دي چکني د کمال ده زاریګه د کورنۍ روټۍ نه د کورنۍ روټۍ نه کورنۍ روټۍ خو داسې وي چې ښه مزېدار خوند کوي د بازارو روټو خو ټول خوندونه خراب دي بازاري خور تا ته پته ده نه بس روټۍ خوا پیمه بیا څه پیمه څه پیمه خو زما کور دی څوک پکې نه پخوي وي تیاره راوړه نه زموږ په کور کې څوک پخوي وایي دا شرموز دې راغېستې دي جعفر پخې راځه پاس راځه پاکه نو چې کوم ځای کې څوک روټۍ ولګوي بس ته ورسره ناست دی زه یې په مخ هم پکې یاره پلاره ته اوس کله به پېږي جعفره فرېده زما یاران دي ستا یاران دي چې کله د کار روزګار او د دغه وخت راشي بیا خو د یاران نه نه تا مې تپوس کوم دا راته ووایه چې هغه ماشوم سره دې څه وکړې همې هسپتال ته وروستو اوس کار ښه وه غوښه یې کنه ژوندۍ وه ویې لګوله الحمدلله بس کار دغه شو او بس صرف یو 2000 روپۍ مې ولګېدې په شرط یې 2000 روپۍ ولګېدې 5000 او بسې لاړې ته غم مه کوه که پیسې به زه درکړم خو ماشوم به بچ شي او الله به خیر کړي انشاءالله او چرګان مګانې کوم سره وړل چرګان مې وړي دي بله خبره ووره دا چاړه مه استعمالوه چې زما کومه چاړه ده ابه در کوم که نه دقه ستا دا چاړه راکړه پته نه دا چاړه چې وروړې مې نه وي بس بیا غوڅ کړي نو هغه ټیک نه ده به شي که نه هغه هغه ده هغې به ما سره خپله چاړه په پټخې ووې اورې چې څنګه کټ په ټکی کوي ده او ده مور بېغمه شي هېڅ غمونه کې جانان مې په خپل لاس کې غشي خپل دام کې مې ګیر کړی دی ګلشنه پاکه راورغلومه تا ته چې ما یې ورځمه داسې تعویضونه جوړې دي او ورته مې ایښې دي دې به زه ټول خپلو کې چاړه وهدم څنګه چې دا پلار ما ورته ټکوي که نه دا زوړ انګریز نه دی دا د ده دا نمونه به دله په بله راختم هغې ته خو خاوند یې سم نه وي داسې خوښه ده چې او زمونږ پلار دی چې په تا باندې سر او ماښام راویښي دا پرېږده ویم دا چالبازه ښځه ده هغه له وړې ساختونه تعویضونه به له ورکوي ته د دې چالبازې ښځې نه خبر نه یې لږ وګوره کله ته مې خاندې خوشحالۍ که مونږ دلته په اور باندې واته شو ویم ته به د مخ خواږه هم نشته که نه د انسان خو لږ د مخ خواږه وي که نه بیختې د زوړ انګریز وزه څه شی دی او دا سپږې دي پکې خلکو ته وي دا د هغې نه راځي ویم چې خدای به دې چېرته وځي سار وځي او مازدیګر را پیدا کېږي ها اوس علاقه ټام کراټه ری بنیاد وباسه شپې چې راته پرټې نه دی ویښتو کې ګوتې ویم زه وایم جینۍ راته پرټه را او کاټی کې نو راوته به کو په مین کډو باندې بلات وم داسې خبرې مه کوه بچي دې ناست یې شرم دله نه دیرسي هغه سمه خبره کې چې سپوږ دا دغه دین نو خو نه دا ختمېږي ویم چې پاسه کې نو دوایي ورته بل نه راوړي چې د موږ هغه راوړم چې بس بېغمه شم تا نه د تا نه دا یې په خوله باندې راغلی دي ته در پا خوسېدم نه هغه جارو به راته ونیسم چې جواب به دې ځان مور دا د هغې خبرې د ده خبرې نه دي دا ما تا ته ویلي ماما دا خو زه دا یادوم تا ته دا ټولې خوندې دغه کوي چاچي درته ښایي ښه ده چې دا چاچي خو به تا ته مخامخ ولاړې د چاچي نه لیوه د بلې خبرې نشته چاچي نه دې یم چې الټه سر منه وباسم اچھا د سر منو باسه هغې ګناه نه به ته به ښه هغې ته خو ګناه خود نشته چې غونځاخې د مخ ته کوي که نه فهم دا وګوره که نه مورې اوهم ورته اوچته ختلې رو سپږې ورله ګورې سپږې نیرسم کټملان دي پکې مور یې قدم اوچت کړی دی که نه همدې ټولې ناستې نه دي کلک ایښې دي دا ټماټر ټماټر واچوه بس یې ونه سوځي نه بس سوځي مړې د ډزو مې نشته
مرض یې کړه ما ته پته وه که نه سره انیر شي ما ته که پته وه ما به لږه جوان کوټه راغوستو پکې مې ورته راچولې وه مېرمن کمره کې پرته ده خو پرېږده مونږ هم ورسره خورو چرګان یې والا راوړله موږ دی خو چېرته هم چرګان راوړله په دالونو په ساګونو یې راجلي وخت کش نه کړله او دی له چرګان راځي کور ته داسې خو خلک دي که نه امې درته وایم د اومې پارز به ورته ځان ښې د اومې پارز چې دا ښځه نه دی د 19 نه شل نه کي ښه ای مورې بس پرېږده الله دې په شړقې وغورځي الله دې تباه برباد کړي دا واخله دنیا دیوزي د دوی زخر ولې پاخه که په یو کور کې به زه اوس دی له روټیګانې کومه په یو ګوتنی خو چې دی په شرمونو باندې دې خلکو ته وشرمولو خو زما دې سړي په ایا څه کار نشته زه خدای دې وکړي چې نو ته په دې روټۍ کې راوچت شي پوه شوې ای جینۍ پري درېله مورې خدایا ویم راشه دې خوا دا هم د دغه خلکو نه تاویږي را تاویږي او ځان پې ځای کوي پوه شوې که نه ای مورې ما یې څه چغرې ویم څه هلته چغې کې نو ته یم راشه که نه ما تا ته وایي چې لوښي ټیک که ویم چې ټایم یې اچوله لوښي مینځله مې کېښودلو ویم چې ځو چې د قام قبیلې ته دا زخر کېږدو که خدای په کلمو کې انخلی یا شریعه وپسېده ای وای ښځې ته ما مړه نه کړې هر خاوند چې کوم دی ځان ښځې له اره کي خو ښځه وایي تا ماله څه کړي دي دې ښځې له د مړو نه د خیراتونو نه د سنتو نه هر ځای نه ما روجه راوچلوله خو دې ځکه یې ما ته ونی چې خاونده الله دې په خیر که نه وکویوکه نه نو دا راته ووایه که نه زما دا مور چې په دې سپین سر باندې ډره ده نو تا ورته څونه بې حرمتي کړې ده دا ما نه چې تا سره د خپلې مور د سپینې سر غم وکړه نه تا به دا کارونه کول کم کار مې کړی طلاقه نو ته راشه زموږ د دې کلي نه تپوس وکړه ټول خلک وایي دلته زنانه وایي نمبر یې ترې اخیستی دی دا نمبر په عزت کې ډیلیټ کولی تا مور ته ما ټوله خبره کړې ده خدای شته که په کلي کې رانه یو ورځ هم تېره کړي دی کې زما ګوره د دې جولې نه لار شو باسه پېښ شوې او که دا جولې مې وشلېده که نه نو تا به بیا په من شلوم جولۍ نه ټولې جامې به درنه شلومه ته غم مه کوه تا سره زما بلا خبرې پاتې دي ښه نو که ته د سړي زوی که نه ته خو زما دې کوڅې پورې لږ راشه چې دلته د خښتک لېږم او که نه زه بېغمه شه زه داسې نه درځم بمونه در وړم خدای شته په بمونو دی لزم چې دا ملک ته نه اوزګار کړم مړه تا خو دا خامو شرمو په شرمونو مړی ستا دا بېرنګکاټو په شان پوه زما لیدې نه ده پېښ شوې ته ما ته معلوم نه زه کونړې راشه که نه دی وړه پورې راشه زمو درلم دا در روان یم ته غم مه کوه ته دا موبایل کټ کوه دا موټر سایکل مې را روان کوه درلم ته راشه کو د نر پلار اولاد یې راشه د نر پلار نه ته به وینې تا زه دلته د دیوال پسې سلوم او که نه بس 2 منټه کور کې کښېنه 2 منټه که غیرت ده کښي 2 منټه کور کې ته به زما غیرت په دې چند ګاونډ کې به تپوس وکړې زما د غیرت ښه ما ته دې پته ده ما ته دې ټول خام معلوم دی ما ته مه وایه تا دا خیل د کار نه دی مړه بې غیرته خلکو دله د اوسه ته خو لږ لنډ راشه ته زما مړی ته به زما په دې ګاونډ کې تپوس وکړې ستا تپوس نه زما تپوس وکړه ته به وینې زه درځم دې کوڅې له دا خبرې تاسو زه په مخامخ کوم په موبایلو د امکان یې زه چاله نه ورکوم بس راشه کو د نر سړي اولاد یې راشه ویم لکه د جانګل د رسټ په دې خوتې ولم که نه چې دا لوګري په دې سپېږ مور وځي ته غم مه کوه صبر وکړه نه لکه ګویه تماچو ګپ نه لګوم نه زه داسې د لاسو ګپ نه لګوم د تمانچو باقي خبره د وسلې ده تا هرڅه مرداره جوړه کړه شوټي ډنډې را باندې کوم کو نرې ته کټ کوه زه درم صحیح راځه چا راځه کټ کته زه تا وړاندې کټ کې ناستم کټ مه کوه بار روزه کټ کې لکه خزه مه کښېنه د اوسه بند کړه موبایل بند کړی مې دی هسې شخې مه وه د وکنه ګورته موبایل کې دروزم زه مړه دې مخ ته دې ګوره کټ مې کو دا موټر سایکل مې روان کو د کوڅې پورې روزه کوڅې پورې راشه درلم خی سړی په رښتیا رانیسي بس که کنه مور خبر کومه بس ته واحد ما راسه خواخ ولې چې په خپل زوم پسې لګي په لیور پسې لا لګي په خواخ پسې لا لګي ټول خاندان پسې لګي بس خدای رسول ته ورغلی کین په دې مده د ګوت एकदम هم بعد خوزیم کنه ټول عمر اغه تم بده ما او تا تم بده ما شوس په زمو خبري ووري مله دې یو کو پیر ما
کینی په حیا عزت نو کورش دي سره زه چل کوم بس دا ته مې وایم خپله واده یاده ساته ام زما په نقش قدم به روانې چې زه ته څه وایم عقبه کې دا بله بوډخه نه ده دا بوډخه دا خواښې مې دې له خو ګوټو بم ورنه کې په کټ کې همیشه زه پیکان پوه شه زه خربله ورکوم روخیر صدیقي دی ما خو ته په موبایل ډوزي ویستی اسې چې په رښتیا راشي دا خو ډېر لوړ دی ګورې السلام علیکم صاحب پوره ته خو ځان نه ناست او بدا مې او ملګري و هغه سره مې ګپ لګاو او مرګرو سره ګپې لګې او که نه ښه دې وکړه دغه شان مرګرو سره مینه ساته کله کله ورته ټلیفون کوه بیا راته ووایه ته څنګه نن خوږه کېږې موړې په خوشحالۍ خبر پې دله راوړی دی بیا چې تا خو دې ګورې کومه خوشحالۍ خبرې کړي هغې نه غم جوړ شي الله دې لکې کله خوشحالي خو چې زه په دې کور رالم زما څه به رانه نوته هغه د د زوی واده دی دی بله ورځ هغه خو ډېر خو راته پټه ده او د خیره جعفر خان راته ویلې دوی له مې ډوډۍ کړې 2 چرګانې د لالال کړي او ویل بیا به پکې خبره وکړو د واده نیټه به هم کېږي یې مورې اسپک د سړی دی پرېږده چرګان مرګان میدان سره سنبال کا زما درسته خان په خپله ډېر اوږد دی مورې ستا لمنې اوږدې نه شوې درسته خان خو پرېږده د هغه نه خوراک کول د قندارو په ډاګ کې سړی موندل دي شکر وباسه او خوراک به پرې وکړي او جینۍ به پرې د کوره کړو غلی چلته ګډې وډې خبرې ونه کړي زه لا خلکو ته صفتونه کوم چې جعفر خان د خولې نه خراب دی او سیفور خان چې دی د هغه خو جنډې ولاړې دي دومره غټ نوم یې دی صحیح ده مورې دا هغه به ورشو خواصل چې ګوره ورټکېږي بیا ما ته اواز مه کوه ښه ولې هسې لکه ما وی ټنګۍ مې خلک څوک خیر غواړي او څوک څه کوي که نه قرض خو دې چا نه دی وړی نه ما نه دی وړی ما نه خلک وړي بیا تا نه او که څوک رام نشته تا په کور کې د میږي هغه سپیره نه شو نور به تا نه څوک څه ویسي ده ته غوږ څه چاته خو دې خوله نه ده نه او دا ما ته داسې کار دی نو بېرته ورته اړولې ښکاري غوبلې نشته دی غلي تا خو مخ داسې څو روغ کېږي نه ولې څوک ما په یوې کې مې نه پرېږدي چې څښا مرداره ګرځم نو راپورې بین ښه دی چې څښا مرداره ګرځي چې ځان لږ شانتي سنبال کړم لکه د جړاګانو د نتریو بیځي او ته دې پاکه چې څه چل به وشي تا نه خو الله د عجبه کټ کړه چې بس په ما پورې په چمبوړه کشي دا تا څنګه کړې تا کو موږ په لږ صابون باندې پاکه کړو که نه او دغه ستا بین باندې او لکه د تا به رانه سوړ بوی خېږي که نه پاټه څه پوریا ستا ښځه خو د په شکار نشته هر وخت یې دومره روانه مورې ته ورته وګوره ډومې ملنګه یې راله کړې ده نو خور زه یې پې غړ کړې نیم توبه کو د دومي ملنګ یم که هر څه یم ته خو راپورې لکه د شادو کلکین ښه ته یې راپسې مې بس ډي کېږي لکه یې راپسې ګرځي ای مورې ستا دې بلا روکوي ګورې تا نه هم ټیو وینځي یا نارنجه پاڼې خو ځان پسې لږ راکړه غلی کېږه ما په عمر ته راورسېدې ستا نه به هسې بې سبي نه روانې چې کار دی دا خبرې پرېږدئ سپیکرې کوي د خولو نه جعفري ته د ډوډۍ کړې 2 چرګانې حلال کړي دي د خیر 2 ګډانې خره چې نه دي حلال کړې ته د ګډ د خوراک یې نه ټیه ستا ډرقې خو اتې بې څه د ګډ بې کوي ته پې څه کوې نو څوک څوک ورځو به د خیر بس نه چې ته په ډېرانو چې ته چا نه غلا پغلاره ګیر کړي او رله یې حلال کړي څه کې ته د ډېرانه سپی په تا غم ډېر دي ټپورې به موډا دې نه خوړل څه خودو بس تا به راوړې او موږ به خوړې نو تا به راوړې مانګ به خوړې به دغې ته تیارې ته ناستې ته خو ډېره ذلیله ښځې نو څوک م زه دله بار مزدورۍ لوځمه نو ولې نن سبا رالېږي جینکې ګرځي نوکری کوي الله در بله چې ته وکړه هغه به دله بیا مزدورۍ نه پسې وځي تاسو په نمبر دا ټپې پرېږدئ یعنې رامور مې ټیک ټاک ټکې نه وه چا بس ټیک ټاک ته بس با ټیک ټاک خو په اواز دي دوی راته مینتونه کوي چې کار دی یجنې وچا نشه د هغوی په سینه به ناست او ډوډۍ به ترې خورې اوس دې پې نمبر دی جینۍ به هم ترې راولي او نیغه کېږي به م ورته ته خو ټکې کوه وچا نشه نو څه وکړمه ډانس راته وکړمه څه وایي دا په صابونو باندې خو دا رنګونه شنه شو که نه نو به زه مور یا ته به هم لږه غوړه شي
تام چې جوړه راچو چې روټي یې ما خو ستاسو نه کریم خپل دی او د هغه نه کریم خپل دی ها خپل کام ته کوئ خو دواړو کې سرېږي خود په طریقه ما سره به لکه ډاکټر لا لاړه شایم وری چل دی څه چل د په سر باندې مې درد ده په سر ستا کې سر کم دی سر باندې دې درد دی ته چې کار وکړه دا ورچه وو چې وو ور وړه دی ته ورچه څوک دی ما چومان به مړې ورچه نه دې چټه وټلې جام وټه ته جعفر خان ورله ورشه څوک دی امور وباسه چټه څوک په خیر غواړي مور چار مې مړه نو څه کار به سوال جواب بکې څه چل به ورچه لکه مور ته روکي کړي دي نو نو ته ورچه کړه مزه ورته مړه دی له خوشالم ندیر چې زبا بلا وزما نه ته پوزا تاکي چلم کم ځای دی دا چرخی ځان سمې ته په ورکې به وته ها او ټټوی نه مټر وباسه ته سیران به سره ویلو باس ولې تعالو کوږیسه تا سره مې وستې دي روکشا چې ستاغه تصویر دې ماته راوینه ما دې دې لکه د پیریانو په کې نخ کاری ته به غنه دیوال څخه تصویر ما پوری بګوریا جبا نه راو باسیو ته داسې کار وکړه ته ورشه هغه پلیټونه ملیټونه او صلات ته کې کو خدای په کلمو کې نخلي ورشه الله دې تبا کی د داړې خورشه د داړې خورشه مزي او مال بچتا غمونه پوری اوس په د کور خلکو زله گیم روټه غانه پتا یاروم ما دې خدای مرګ سبب وکي ګور شي پوریا د داجی او د بیبي په دې موجودګۍ کې دا روټه چې ما کوم کړی دا دوه چرګان دي دا ما صرف دې لپاره کړی دا چې ما ته مې دا زوم ګران دي دا زه نه ګڼم چې دا پردي دي دا د ما خپله وینه ده نو په دې وجه باندې چې خوږوالی راشي ته څه وایې پکې بیبي الله دې خاط کز ما د بچو دې خدای دقه چې اتفاق نصیب کړي او چې څوک پکې کاڼي ټکوي الله دې خپل کورونو کې کاڼي وټکوي شیفوریا دوه چرګان دي ګورې که چرګان دي نه دوه دي نه نو تا کم ګډانه لال کړی دي خو دوه چرګان دې راوړي دي کېدای شي چې ته پارم کې موډار شوي وټه را په مخه ګوره بیبي ګوره سپکه خبره وکړه پیاز دې خو چې په نیازي شکر وباسه زما خبره ورسه پویا ما په خپل لاس باندې الته حلال کړی دي ماجان ته پاسه کې دانګ مې ویم د شامتي په جیران نیولې دی ورولې ما ته منظور ها ما یې کړی دا ها هغه څه کار دی کنه ګوره د مار باندې زما ګوره دا لور نه ده د ته د کوم چې تاسو دا خوب کېږم د دې خبرې مقصد مې دا دی چې زما د لور سبا احترام او په نیاز او په سلوک څخه خبره کوي د دې وسه مې زما به خزي پیژ دا د تلیک پوښتنه ویم کاغذي کتاب په دې کې زیر مې پایمان چې خلک بسم الله بابا دغه چې او ام بوډه خو ناسته چشمه چولې دي جنټلمن را ټول مخ کې ناسته ده ام دې ګیډه دار څه دی راغوستي دي ها ايش کار دی کنه شپوریا د دې روټه په دوران کې دا خبره کو کنه چې لکه مخکې به راه عمل سکو بس دې باندې کې کوي مکه ته خنه څو ورکوټه ده کې پلار دشتا لازم اصلي ما من سرکوزیا لازم کاری بچي نیټه مخې تاسو نه راکې او چې څه تاسو کومه واسطه خو دا بس ټیک بچې زمانه خلک څه خوښوي نه وای د خځې نه به کله ته پوس کې ابای دي نه تر ما نه ته پوس وکړه دا د خځې دلایل دي خځې نه پوس نه کړی واخې دې دا غیلم جواب ورکړي نه جواب ورکړي نه ما ته وګوره خیر دې خیسه سجا وکړه خیر دې نو زمه نه دي او کنه مور دې هغه وړې دا غد چرګان دي وته وګوره څو کو په وټه مونږ ته چرګان نه دي ټول مې صابونه خوړلې دي دا دې پلګه اوس نه دې وی دې خیال ساتي چې پکې کنه استاد د سپي بشان د خوري کته چا وکړي زما ستارو تل زما یو دوس د یا ساته نه کور ما هوټ یو کنه ما بمو کی ان د کور ما هوټ تا ټول خراب کړی تا دا به ځکه خیر افسر لور کومه تا مکسر کړی یا خبره کومه کنه دا تازه سپېټ نه ورول کدا د چا وکړه ته وګوره دا به تاسو ته خیمه دا به دې افسر لور کومه د څه شقان دي شور بکوا او ګوتې په لګا ګورم چې تر سکونه په کړی دا کوی پوره په چرګان ګوره په تونه نشمارا کاکا جو سکه بس دې سر له والو پیله دوی کنه ما به دې لا چولیو هرې دا ټول شاټینګ خوستا په لیټ دراله شاټینګ ته مالا شاټینګ په لیټ مالو لګې شدنه یاره دا مانی
شايفوني سيدي بدي تايو تشيلي روستي نو فيخ بدي كل تاي سروستي د شرم لوخي دا کمی خاله راوستي نو ای کوم وکړل وای ویم لیوایا زما بار خلک صفاتونه کوي نو یو ویلی دا زوړ انګریزي وي د کومې ډډې راوستې دي دا د خپل صفاتونه ټول خلک کوي ما ته ما د مینې محبت د پاره د بچرګان غوړي اخیستي ته بیختی لري چرګانو باسا دا بچي بس کنه دا چرګان د کوګډان دی به خبونه څه کوي مو وایو دا 500 روپے ګوره یو 500 په پښپار د بچرګان شو دین کاکاجی ته کوئی چرګان نه وانه ډې ویم زما د بچو حق خورې کینې زما د بچو حق ستا په حق کې چپ پوټې ورکه چې د سپی ورته بار نه ویم نن پستړی شوي دي ولې یو پوټې رالی راکړه ये दुया पाम का वा पुकी बांधे खोरा खाना सके शर्मे अबल बार बार वही दो चरगान दे तो शर्मे में वही वजह परिस्थिति ने दी खोला ले ټول مری صابونه خوړلې دي دغه حالات پینو کاکاجي دا سرګودي چې دا سندال او څنګه چته وته لیوانه کړم لیوانه خو دې ماته شه ما سره په ادب خبرې کوه دا دو چرګان دي دا به ته مال ځای کې دا نه دي واوړه دې چرګانو دا ایرالینا دیرانه میونی لا بیا به پټو ته به واچه بنیاد دیوزا رانه بوزي دا غني دا په چرګانو کو شو پکې سلورو سلور فتونان دي غواړي پاسه په بجره بس راځي یاره بس مونږ د منظوره خدای قرآن ته ګور دو چرګان دا اټو ته غلط شي دا خیدا مړه به مکیره زمانه مخوفره جابر قصبګری خو بیکاره قصبګری اوګه قصبګری چې دا له ډک چاپی زما یې دو چرګانو حیثیت نشته من پلار دا اوږي خلک دي نو تام دی له چرګان وړي دی له چرته پالک ساګ په پوله کوله به دی ودا روړی و دا دو چرګان ځای لاړ ها پلو هغه باندې چې پویا کار څومره دنیا خو دې خوښی کنه خو دې دو چرګانو قیمت ته ونه رسی اے بنیاد دیوزا استره دغه یو ویره د پکاره علوم ته وګوره دا بس پرې دا دخلي دا کار وکړه ځان دې فوټي ولا کوم لکه دا زوم ده زم د سره زما پاس راځه دا دو چرګانو هغه باندې بار وګورل ګن جوړي چکه ولا وای کوم کوشیا دې ها چکه نه وری چندلادار دی ویو راوالی ندی بابا جی راوړي په ته پټه کنه هم ولا یو چرګ پټي کې خدا جو ها وای موږ په دې چې ما بدنانه شمار بس سرخ کته کوي او خوري واګو ته مګدي اوګه قصبګری خبره ودی ته جوړه کنه چې پولیس تاسو څنګه وخدا ما وی وای چې ډک شو ری رمبري ها چې رمبري ما کینو بیا او بګړي اوس پرې چې د چرګانو خورخه دا غوي ته به باندې پیش وخا دا غوړي پورا دو ته پکې با اس کوم دې وکټ پر ټول په واده کې وباسي چیلیو ګډان بالا الویو زما د دوه چرګانو دا مطلب وو چې دوه دل بجاني وروړی واوړه دې دوه چرګانو